عزتمندو په زندګۍ کې د سادګۍ ډېر اهمیت دی چې په مزاج کې سادګي وي نو انسان هر ماحول کې بیا کامیاب وي. وایي چې ښځه سادګي اختیار کړي نو ټوله معاشره به سادګي اختیار کړي. د زندګۍ نه به تکلیف وځي لیکن که ښځه چېرته سادګي نه خپلوي نو بیا به خاوندان غریبانان مجبوراً د هغوی فرمایش پوره کولو دپاره دیګه په دیګه ګرځي. حلال او حرام به پرېږدي خو صرف پیسې به پیدا کوي. په زندګۍ کې چې کم شی هم تا ته په اسانه سره میلاو شي نو هغه فوراً قبول کا، او که سادګي ته خپله نه کړې نو بیا به ستا خاوند هر وخت پریشانه وي. هغه غریب به بیا مجبوراً د کور نه بهر وخت ډېر تېروي نو بیا به ته ګیلې او شکوې کې، بیا به ته وایي چې خاوند ماله وخت نه راکوي او همیشه وخت د کور نه بهر تېروي. د خپل خاوند جیب ته ګوره چې آیا د هغه وس کېږي او که وس نه کېږي. که د هغه جیب اجازت ورکوي نو بیا ورته خیر فرمایش وکړه، لیکن که هغه غریب وي نو بیا ورته فرمایش مه کوه ځکه چې د هغه وس به نه کېږي. بیا به هر وخت هغه غمجن وي چې ما د خپلې ښځې فرمایش پوره نه کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سیرت ته نظر وکړه چې هغوی سره د خپل خواهشات پرېښودل. د اسلام لپاره هغوی بېشماره قربانیانې ورکړلې نو ته لږه قرباني نشي ورکولی. چې کله ته هسې ناسته یې او په سر دې درد دی، د جسم هر اندام دې ستړی ستړی دی، نو فوراً فاسه د کور کار شروع کا، نو ته به بیا محسوس کړي چې ستا د بدن درد څنګه ختمېږي، ستا بدن څنګه تر او تازه کېږي. لہذا ښځو له پکار دي چې هغه خپل ذات کې سادګي اختیار کړي او همیشه خپل خاوند ته د عزت په نظر باندې